آیا ته پوهیږي چې ولې هر وخت پښتون د حق خبره وکړي قتلیږي؟ مولانا خانزیب ولې شهید شو؟ مولانا خانزیب شهید هغه څوک و چې په ښکاره یې ویل زه افغان یم، زما قوم یو تاریخ لري، یو عزت لري. ګیلمن ولې شهید شو؟ ته پوهیږي چې ولې د ګیلمن شهید نوم د ظالم ریاست لپاره د زهر معنی لرله؟ آیا ته پوهیږي چې د مفتي منیر شاکر د مړینې تر شا کوم حقیقت و؟ ولې موږ ته فقط یوه پېژندنه پاتې شوې ورک، شهید، بندي؟ ولې د پنجاب ریاست د پښتنو لپاره فقط دوه انتخابونه لري؟ د پی ټي ایم د راوتلو سره ولې د پنجاب ریاست ولړزېدو؟ دا هغه سوالونه دي چې باید ځواب شي. یوه شیبه تصور وکړه، آیا ستا په ذهن کې کله داسې سوالونه راپورته شوي چې ولې هر وخت پښتون د حق خبره وکړي قتلیږي؟ ولې چې پښتون د عزت خبره وکړي وطن پرست نه بلکې ترهګر معرفي کیږي؟ ولې د پښتنو قاتلین نه نیول کیږي خو د حق ویونکي تر مرګه ځورول کیږي؟ آیا تا کله دا فکر کړی چې څنګه زموږ د میندو زامن ورکیږي؟ نه یې قبر معلوم وي نه یې جنازه. خپله پوښتنه وکړه، ولې د نړۍ هر قوم په پرمختګ بوخت دی خو پښتون د ژړا، جنازې او مرګونو څخه نه خلاصیږي؟ ولې چې پښتون سر پورته کړي د مرګ د سزا مستحق شي؟ دا کیسه د یو کس نه ده، دا داستان د ټول پښتون قام دی. دا درد یوازې د مولانا خانزیب شهید نه دی او دا چغه هم یوازې د ګیلمن شهید نه ده، بلکې دا فریاد د زرګونو پښتنو دی. دا د هرې پښتنې مور چغه ده، دا د هر ورک پښتون وروستۍ لفظونه دي. داسې خبرې به واورې چې دنیا ترې تېښته کړې، داسې حقیقتونه به درته ښکاره شي چې تل پټ ساتل شوي، او داسې سوالونه به ستا ذهن ولړزوي چې له ځانه به وپوښتې ولې موږ همیشه قرباني یو؟ نن به دا ټول سوالونه ځواب کړو. نن به ووایو چې د مولانا خانزیب شهید سره څه وشول، د ګیلمن شهید جرم څه و، منیر شاکر چا شهید کړ، او ولې زموږ پښتانه ژوندي ورکیږي؟ ولې زموږ د میندو سترګې هر ماښام د دروازې خواته دي؟ دا ویډیو ستا لپاره ده، دا ستا د حق پیغام دی. دا ویډیو د هر مظلوم پښتون د زړه چغه ده. که زړه لرې، که د پښتون درد ته درد ښکاري، نو دا داستان تر پایه واوره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. لومړی برخه د پښتنو اوږدې قربانۍ ته یوه لنډه کتنه. له خوشحال بابا، میرویس نیکه، احمد شاه بابا، وزیر اکبر خان نه واخله تر نن ورځې پښتون همیشه قرباني شوی خو هوښیار شوی نه دی. هر ځلې چې پښتون د خپلې خاورې د حق خبره کړې نو یا وژل شوی یا یې کور وران شوی. د ډیورنډ کرښه، د لوی افغانستان تقسیم، د پښتنو مشرانو وژل، دا داستانونه موږ ته هیڅکله ښه نه دي ختم شوي. د 1940 نه راوروسته د پنجاب ظالم حکومت پښتانه لکه دویمې درجې انسانان چلولي، کله د تعلیم نه محروم ساتل، کله د اقتصاد نه، کله یې پر خاوره د بمونو باران، کله یې د عزت تاله کول. هر وخت چې پښتون د خپل حق خبره کړې استعمار پرې یرغل کړی. هر وخت چې پښتون د خپل عزت خبره کړې یا یې وژلی یا یې ورک کړی. دا قرباني د تاریخ یوه پټه برخه نه ده، بلکې دا ستراتیژي تر نن ورځې روانه ده. او دا ظلم یوازې د تیر تاریخ نه دی، بلکې د نن ورځې د ژوند بې رحمه حقیقت دی. دوهمه برخه، مولانا خانزیب شهید، د پښتون د غیرت، عزت او قربانۍ نه هېرېدونکی داستان. آیا تا کله له ځانه دا پوښتنه کړې چې ولې داسې خلک وژل کیږي چې د خپل قوم لپاره د عدالت، حق او بیدارۍ چغه وهي؟ مولانا خانزیب یوازې یو عالم نه و، هغه د پښتون د راویښولو آواز و. د هغه له ژبې د مینې خبرې، د خپل هویت چغې او د عزت فریادونه پورته کېدل. مولانا خانزیب شهید هغه څوک و چې په ښکاره یې ویل زه افغان یم، زما قوم یو تاریخ لري، یو عزت لري. هغه د ډیورنډ جعلي کرښه ردوله، هغه د غلامۍ سیاستونه افشا کول، هغه د پنجاب د ظالم رژیم نقاب څیرو، خو دا خبرې د پنجاب ریاست ته د زهر برابر وي. د هغه آواز بندولو لپاره یې د حکومتي ادارو په مرسته د مرګ پلانونه جوړ کړل. بالاخره مولانا خانزیب د باجوړ، خیبر پښتونخوا په ضلع کې د 2025 کال د جولای پر 10 نیټه ټارګټ شو. هغه د امن پښتون کمپاین د پراخولو پر مهال د جولای په 14 د سولې مارچ لپاره د کمپاین په ترڅ کې په شینډای موډ سیمه کې د سپورټي موټرسایکل چلوونکو لخوا په شهادت ورسېدو. د مولانا خانزیب شهید څه ګناه وه؟ فقط دا چې د پښتون عزت یې وغوښت، د پښتون ژوند یې وغوښت، د پښتون شناخت یې وغوښت. قاتلین معلوم وو، د چا وسلې وې، د چا ګاډي وو، هر څه ښکاره وو، خو عدالت چپ شو. د میندو زړونه وسوځېدل، ماشومان یتیمان پاتې شول، خو د ریاست دروازې لا هم د قاتلینو پر مخ خلاصې پاتې شوې. مولانا خانزیب نه یوازې شهید شو، بلکې د پښتون بیدارۍ لپاره یو لوی سمبول شو. د هغه وینه د پښتون د غیرت بیدارۍ ته نوی رنګ ورکړ. نن چې هر پښتون د خپل حق خبره کوي، دا د خانزیب د قربانۍ برکت دی. نن چې هر ځوان دا چغه کوي چې زه افغان یم، دا د خانزیب د سر قرباني ده. دا داستان د یو انسان نه، بلکې د ټول پښتون د ویښولو داستان دی. که ته پښتون یې، دا داستان د ژوند بدلولی شي. دا د عزت چغه ده، دا د قربانۍ غږ دی،
دا د تاریخ هغه وینه ده چې باید دنیا ته ورسیږي. درېیمه برخه ګیلمن شهید د پښتون د زخمی نسل د خاموشۍ چغې داستان. ته پوهېږې څوک ګیلمن؟ ولې د هغه نوم د ظالم ریاست لپاره د زهر معنی لرله؟ ولې یو ځوان چې فقط د قلم او د موبایل له لارې د حق خبره کوله شهید شو؟ ولې هغه وژل کیږي چې د ورکو شوو پښتنو چغه پورته کوي خو قاتلین د سرکاري دربار میلمانه وي؟ ګیلمن شهید یوازې یو فعال نه و، هغه د پښتنو د زخمی نسل ژوندی وجدان و. هغه د قلم، کیمرې او سوشل میډیا له لارې د پښتنو پر خاوره روان ظلمونه دنیا ته ښکاره کړل. هغه د ورک شوو پښتنو درد دنیا ته بیان کړ. د میندو چغې تر سرحدونو واړولې، د هغو قبرونه فریاد یې پورته کړ چې ته نن ورځې نه دي معلوم. ګیلمن وویل دا جنګ زموږ نه دی، دا جګړه زموږ د نسل د ختمېدو دسیسه ده. هغې چغې ووهلې دا د ترهګرۍ ضد جنګ نه دی، دا د پښتون د نسل کشۍ پروژه ده. هغه له نړۍ وپوښتل ولې زموږ د کلي مکتب بمبار شي؟ ولې زموږ مور ته د جنازې بکس راشي؟ ولې زموږ زوی ورک شي او جرم یې فقط دا وي چې پښتون وو؟ د ګیلمن جرم دا و چې حقیقت یې ویلو. د ګیلمن جرم دا و چې د سترګو پټول یې نه منل. د ګیلمن جرم دا و چې د پښتنو د محرومیت چغه یې پورته کړه. خو ریاست څه وکړل؟ هغه یې ژوندی نه پرېښود، د شپې یې ونیوه، د قانون پرته یې بندي کړ، بیا یې بې عدالتۍ حد وکړ، د عدالت پرته یې ووژه. جسد یې کور ته راورسېد، جنازه یې وشوه، خاورو ته وسپارل شو، خو تر نن یې قاتلین لا هم آزاد ګرځي. ګیلمن یوازې د یو نسل شهید نه شو، بلکې د پښتون د ټولې مظلومې ټولنې شعور علامه شو. نن چې هر ځوان د حق خبره کوي دا د ګیلمن د وینې اثر دی. نن چې هر مور د زوی د ورکېدو پوښتنه کوي دا د ګیلمن د قربانۍ چغه ده. ګیلمن زموږ د زخمی قام د وینې قیمتي نښه ده. د هغه مرګ یو سیاسي قتل و، د هغه اواز د مظلوم قام اواز و. دا یوازې یو قتل نه و، دا د یو قام خاموشولو هڅه وه. خو تاریخ ګواه دی چې قرباني به خاموشه نشي. نن هر پښتون دا چغه باید پورته کړي زه د ګیلمن د شهادت شاهد یم، زه خپل قوم د حق پیرودونکی نه یم. څلورمه برخه ولې مفتي منیر شاکر شهید کړو؟ ځکه چې مفتي منیر شاکر د پی ټی ایم یو با احساسه غړی، د منظور پښتین نږدې ملګری. هغه د مظلوم پښتنو د حق خبره کوله، د تعلیم خبره، د خپل حق خبره، د اسلام پر رڼا کې د ظلم خلاف आवाज. د ریاست پر لاسونه راپورته شول او شهید یې کړ. د کور دروازې ته یې نږدې وویشت. تر ننه پورې قاتل معلوم نه شو او عدالت پرې چوپ پاتې شو. پنځمه برخه د پنجاب ریاست د ظلمونو مستند داستان، د وینو ورکېدو او زنداني کېدو نه ختمېدونکې تورې کیسه. ولې د نړۍ هر ریاست خپل ولس ته حق ورکوي خو د پنجاب ریاست یوازې د پښتون نسل د ختمېدو سیاست لري؟ ولې زموږ ماشومان د ښوونځي پر ځای د بمونو خوراکېږي؟ ولې زموږ کلي د تعلیم پر ځای د ټانکونو میدان دی؟ ولې موږ ته فقط یوه پیژندنه پاتې شوې ورک، شهید، بندي؟ دا یوازې د یو نسل درد نه دی، دا د پښتون ټول قوم د محرومۍ، وژنو، ورکولو او بندي کولو مستند داستان دی. د پنجاب ریاست یوازې د توپ، ټانک او ډرون ژبه پیژني. کله چې پښتون د تعلیم خبره وکړه کله یې بمبار شو، کله چې پښتون د خپل شناخت خبره وکړه ورک شو، جسد یې هم کور ته رانغی. په وزیرستان کې د ماشومانو سرونه پرې شول، د پنجاب لپاره دا کولیټرل ډیمیج و. په باجوړ کې د بې ګناه کلو پر کورونو بمبار وشو، ریاست ورته اپریشن ویل. د جنوبي پښتونخوا سرحدي کلي له خاورو سره خاورې شول، ریاست پرې د ترهګر نوم لګولی و. د ریاست د ظلم مستند ثبوت دا دی چې تر ننه زرګونه پښتانه ورک شول، د عدالت یو څوک هم حاضر نه شو. زرګونه پښتانه شهیدان شول خو قاتلین یې لا تر ننه پیدا نه شول. زرګونه پښتانه د خپلو سیمو بې کوره شول خو دا ټول جعلي جنګونه او د پردیو ګټو لپاره وو. د پښتنو میرمنې د خپلو خاوندانو انتظار کې د کورونو دروازې پرانیستې ساتي خو د پنجاب ادارو یوازې چوپتیا ورکړې ده. د پښتنو ماشومان د پلار جنازه هم نه ویني خو د پنجاب لپاره دا قرباني ده. زموږ مکتبونه بند، د ښوونځي ماشوم شهید، زموږ اقتصاد کنګل، زموږ ځوانان زندانونو کې او د پنجاب ښارونه د سرو څراغونو، میلې او د عیاشیانو مرکزونه. پنجاب هغه ریاست دی چې پښتون ته یوازې دوه انتخابونه ورکوي، یا چوپ پاتې شه یا غلام اوسه، یا غږ پورته کړه شهید شه، ورک شه، بندي شه. دا داستان د پښتنو د ژوندي ورکولو، د عدالت د وژلو، د تعلیم بندولو، د اقتصادي وژنې او د نسل کشۍ مستند داستان دی. او حیرانتیا دا ده ولې د نړۍ عدالتونه چوپ دي؟ ولې بشري حقونه دلته ړانده دي؟ ولې پښتون ته تر مرګ مخکې هم د ژوند سزا ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ځواب غواړي، دا هغه چیغې دي چې دنیا ته رسیدل غواړي، دا هغه درد دی چې د ټول تاریخ سترګې به یې نشي پټولی. شپږمه برخه د ورک شوو پښتنو خونړۍ چغه، ژوندي ورکول، بې قبرو وژل. ته تصور کولی شي چې ورور د شپه له کوره وځي او بیا یې نه جنازه راځي، نه قبر، نه خیر خبر. ته سوچ کولی شي چې د یوې مور زوی د جومات د دروازې وتوي او بیا یې یوازې توره چوپتیا پاتې شي.
ته دا درک کولی شي چې د خویندو سترګې هر ماښام دروازې ته په انتظار کولو ستړي شي، خو څوک هم نه راځي. دا یوازې تصور نه دی، دا د زرګونو پښتنو کورونو ژوند حقیقت دی. دا د پښتنو د نسل د غم، درد او مظلومۍ تر ټولو ظالمانه داستان دی. د پښتنو ژوندي ورکول، د ریاست ادارو د شپې چاپې ووهلې، بې محکمې، بې عدالت، بې جرمه پښتانه له کورونو پورته کړل شول. د پښتنو د ورکولو تسلسل له څو کالو نه بلکې له څو لسیزو روان دی. د انګریز د وخت نه تر نن ورځې پورې د پښتون په خاوره د انسان د ژوند ارزښت تر ټولو ټیټ کړی شوی دی. د جنوبي وزیرستان نه تر باجوړه، د خیبر نه تر قبایلي سیمو، تر بلوچستان او حتی پښتونخوا ښارونو کې پښتانه ژوندي ورک شول. د ریاست بهانه سوه، امنیت ته خطر، خو هیڅ عدالت نه و. د ترهګرۍ ضد جنګ، خو هیڅ عدالت نه و. ملکی ګټو لپاره بندي، خو هیڅ عدالت نه و. د پاکستان اساسي قانون هم د ریاست ادارې تر پښو لاندې کړ. عدالتونو د بې ګناه خلکو لپاره دروازې بندې کړې. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هم تلغلې پاتې شول. د پی ټی ایم د راوتلو سره دا چغې دنیا ته ورسېدې. د ناروا ورک شوو پښتنو د میندو ژړا ټولې نړۍ واورېده. دا هغه داستان دی چې د یو قوم وینه پکې پخه شوې ده. دا هغه ظلم دی چې حتی د نړۍ بې رحمه تاریخ ته هم شرم ورکوي. دا هغه سوالونه دي چې د هر پښتون وجدان ته ټکان ورکوي. زه به هم ورک شم، زما قبر به هم معلوم نه وي، زما جنازه به هم کور ته نه راځي. دا د پښتنو د ورک شوو زامنو چغه ده. دا د مظلوم قام د بې قبرونو شهیدانو خونړی داستان دی، او دا داستان باید دنیا ته ورسیږي. دا ظلم باید افشا شي، دا حقیقت باید تاریخ ته ثبت شي، او دا جنایت باید یو ورځ حساب ورکړي. نتیجه: پښتونه که نن چوپه خوله پاتې شي، سبا به د خپلو ماشومانو جنازې پورته کوي. که نن خپل غږ پورته نه کړي، سبا به خپل نسل هم پردی بولي. د شهیدانو وینه بې ځوابه مه پرېږده. د ګیلمن شهید، مولانا خانزیب شهید، مفتی منیر شاګر، عارف وزیر، سید عالم او زرګونه شهیدانو دا امانت در باندې پاتې دی. راپاسه بیدار شه، د تعلیم خبره وکړه، د اتفاق خبره وکړه، یو مستنده شعوري مبارزه وکړه. که نن غږ پورته نه شي، تاریخ به دې بیا غلام ولیکي. په یاد ولره، پښتون که بیدار شي، تاریخ بدلولی شي.